دا د امریکایي اشغال پر مهال د سنګرونو هغه مجاهدین دي چې پر جهاد او مبارزه بوختو او له زده کړو بې برخې پاتې ول. دوی ته 2 کاله وړاندې کونړ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو آمریت اړوند په مسلکي لیسو او انسټیټیوټونو کې د 2 کلنو زده کړو موقع د اسلامي امارت د رئیس الوزرا په حکم برابره او په درسي چارو یې پیل وکړ چې بالاخره یې نن د خپلو 2 کلنو خواریو بریالیکونه د مشرانو له لاسونو ترلاسه کړل. د مجاهدینو د فراغت په دې مراسمو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې عمومي رئیس په خپلو خبرو کې مجاهدینو ته بېلابېلو مسلکي برخو کې د لا نورو زده کړو برابرولو ډاډ ورکړ. هغه مجاهدین که کلونو کې د الله د فریضه په خاطر او د دې اسلامي نظام د قرباني په خاطر د تحصیل پاتې شوي وو، اوس الحمدلله امارت اسلامي د دوی لپاره زمینه د خدمت برابر کړه او تحصیل برابر کړه. پس د 1.5 کال 2 کاله موږ د دې فارغان شاهد یو چې دوی فارغېږي د مدیریت او اداره چې ډېر یو ضروري او مهم هنر او علم دی د مجاهدینو لپاره، او دا الحمدلله دا لړۍ دوام لري او موږ انشاءالله نه یوازې د مجاهدین لپاره د ټولو کارمندانو لپاره انشاءالله دغه خدمت د اداره او مدیریت دغه رشته ودوی ته انشاءالله هم ارتقا د ظرفیت او د کورسونو په څنګ کې ودوی ته تعلیم ورکړو. بل پلو د تخنیکي او مسلکي زده کړو د مدیریت له څانګې فارغ شوي مجاهدین په خپل فراغت خوښي څرګندوي. اوسه پورې د تیر وخت اکثره موږ په جهاد کې او تعلیم را پاتې وو، نو الحمدلله د دې برنامې نه ډېر راضي یو چې موږ ته زمینه برابره کړه او د 14 صنف څخه یې فارغ کړو او آینده کې به انشاءالله امارت اسلامي ته زیات خدمت کوو. د مشرانو نه مننه چې د زمینه مساعده کړله او موږ ته وخت راکړه او موږ زده کړې وکړې او انشاءالله آینده دپاره به د خپل ولس او خپل ملت دپاره پوره خدمت کوو. دا موضوع د مدیریت څانګه وه، یعنی دې کې مختلف داسې مضامینو چې د مجاهدین وکولی شي چې خپل مشکلات خپله حل کړي، یعنی په اداري چارو باندې برلاسي شي، لکه مثلا د پیشنهاد لیکل، د مکتوب لیکل، د هغه د متن برابرول، کمپیوټري سیستمونو سره اشنایي او داسې نور مختلف مضمونونو ته دیو ته تدریس شول. دا په تیرو 4 کلونو کې لومړی ځل دی چې کونړ د مسلکي او تخنیکي زده کړو آمریت اړوند د مسلکي او تخنیکي لیسو او انسټیټیوټونو څخه په دومره ډېر شمېر مجاهدین د مدیریت په برخه کې له 2 کلنو زده کړو فارغېږي.